السلام علیکم مینوالو یارانو دوستانو، نن یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یو او زمونږ یو خوږ ورور یو خوږ ملګری شاهد خان د شیرپلم اوسیدونکی دی، په سعودي عرب کې مسافر دی. یو څو شعرونو فرمایش یې کړی او تاسو ټولو مسافرو ته او بیا خاص کر شاهد خان ته دې ډالۍ وي چې ستا انتظار مې په ماښام کې تیر کو، ستا انتظار مې په ماښام کې تیر کو، ژوندون مې هسې په هجران کې تیر کو، تا خو ټول عمر په دمام کې تیر کو، چې بیا بوډا شي کور ته سله راځي او د ځوانۍ عمر دې په شام کې تیر کو. مننه جی. او د سعودي عرب وچو میرو خوړل یا ای د سعودي عرب مسافرو خوړل یا او د نیمې شپې د شوګیرو خوړل یا ای د سعودي عرب غټو روپو خوړل یا دغه ژوندون دی چې تا بس دوا سلام کې تیر کو او ستا انتظار مې په ماښام کې تیر کو. مننه جی. او مشران ټول دی په دعا کې یادی، کشران ټول دی په جړا کې یادی، وړوکي لور د دکان هره سودا کې یادی، او د امزولو مخ کې ستا لیونی ستا په خندا کې یادی، ستا په راتلو باندې مې ګرانه انعام یخی، ستا په راتلو باندې مې ګرانه بس انعام یخی دی، او دغه ژوندون دی چې بس ما په یو انعام کې تیر کو او ستا انتظار مې په ماښام کې تیر کو. او دا یو څو شعرونه دي شاهد خان تاسو ته خاص کر ډالۍ وي چې زمونږ د ناستې محفلونه وران دي، زمونږ د ناستې محفلونه وران دي، زمونږ حجره او بیټکونه وران دي، ستا نه بغیر راته دنیا ټول ویجاړه ښکاري، او زمونږ د ګپ مازدیګري هم ماښامونه وران دي. مننه جی مننه. او زمونږ ملګرو کې ښاغلی یې تو هر چا منلی یې تو، ای شاهد خانه ډېر لرې تلی یې تو، که چوټکه نه راځي نو بس یو څو مودو له راشه، او زمونږ د زړه در پسې یاره اندامونه وران دي، او زمونږ د ناستې محفلونه ماښامونه وران دي.